قدرمنو عزتمنو لوی اختر د قربانی اختر را روان دی. د پیغمبر علیه صلات وسلام ارشاد مبارک دی چې تاسې د خپل قربانی د پاره عمده طاقتور مضبوط تکړه قربانی اخلي، ځکه دا به د قیامت په ورځ د پل صراط باندې ستاسې د پاره سواري وي. کنز العمال کې دا حدیث دی. نو ځکه زموږ فتاواوې دا وایي چې د لوی اختر د قربانی د پاره قربانی وختي واخلي، پسه وختي واخلي، لږ ورته وساتي، لږ تکړه کړي، لږ چاغ کړي، لږ خوراک په وکړي، ښه په شوق باندې دغه قربانی وکړي. داسې نه چې داسې قرباني دې اخیستې وي، داسې پسه دې اخیستې وي چې هغه پر لارې د کمزوري څکلی نیسي. یوه ورځ ما خپله یو ځای ولیدې غوا یې رانیولې وه، د لرې ځای دا درک نه مني چې دا اوس غوا ولاړه ده که دا یو بل یو کوچنی حیوان دی. 7 دانې اختر یې پرې کوه. نو دغه اخترۍ دا قرباني باید په شوق سره وسي چې ابراهیم علیه صلات وسلام خپل زوی قرباني کاوه. زموږ دا صرف یو حیوان قرباني کول دي، هغه کې هم موږ کوشش کوو یو کمزورک یو ارزانه پسه کې مې ځای پیدا کړي هغه راکشوو. نو باید تاسې په دغه کې د دې خیال وساتئ ښه مضبوطه تکړه چاغ طاقتور حیوان واخلي، ځکه دا به د قیامت په ورځ په پل صراط باندې ستا سواري وي.